بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او تیر درسونه مو تکرار کړي او یاد کړي وي. ګرانو زده کوونکو او شاګردانو، انشاءالله چې تاسو درسونه تکرار کړي او نصیحت مو دا و چې تاسو به د خپل ځان لپاره یو قاري انتخابوئ چې هغه به ډېر ښه قرآن وایي، په تجوید سره به یې وایي. همدارنګه د مصحب عمل لپاره چې لهجه ده هغه لپاره به هم تاسو قاري انتخاب کړئ. نو ګرانو زده کوونکو، نننی درس زموږ او ستاسو د پروني درس په ادامه کې ده. راځو یو ځل خپل مضمون ته. قرآن کریم کلام د رب العالمین د بشر د هدایت لپاره نازل شوی او موضوع مو د صورت الفلق ده چې په صورت فلق کې بعضې خبرې یادوو. یو ده چې کله په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې پس له خیبر فتح نه وروسته سحر او جادو وشوه، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څه وکړه؟ هغه نه به اشتباه په لمونځ کې کېده چې ما 2 رکعته وکړه او که 3. صحابه به بیا هغه زموږ او ستاسو په ننني انداز سره چې امام خطا کېږي موږ ورته وایو چې سبحان الله، الله اکبر یا کم الفاظ چې موږ ورته وایو. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به هم اشتباه ترې کېده، خطا کېده به. نو دغه صورتونه نازل شول د رفع د سحر لپاره، د دفع د سحر لپاره، چې فلق او ناس صورت ده چې هغه به په آینده درس کې راځي. نو دا صورت کې یو درس دا ده چې موږ که سحر او جادو را باندې کېږي نو موږ او تاسو به داسې چاته ځو چې هغه موږ او تاسو ته قرآن په واسطه دا سحر و جادو رفع او دفع کړي، په قرآن مدم کړي، نه په جادو منترو باندې. بل درس دا چې په لمانځه کې سهوه موږ سجدې سهوې باندې جبران کېږي، ضرورت د دې نشته چې موږ سهوه شو او ولا او نو شو له سره یې وکړو. نو ګرانو زده کوونکو، راځو لوست مو پرونی 11 لوستو، نو نن به د هغه په دوام کې درس مو 22 اوسي. پاڼه مو همغه پاڼه ده او راځو د صورت په نور وروستي آیات ته. وقب نه بعد ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات واو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو ګورو څه شی لري؟ زور، میم زیر، نون سکون، څه شی کېږي؟ ومن دا چې زه من کوم معنی دا چې اخفا کوم 2 حرکته. سره وایي واو فتحه وا، میم نون کسره من، ومن، واو زبر وا، میم نون زیر من، ومن، واو فتحه وا، میم نون کسره من، ومن، ورپسې شر النفاثات ده. همغه شر چې مخکې څو ځلې ذکر شو، 1 2. دلته به شین ته موږ چې ورکوو زور، را ساکنه بله را زیر والا. نو څه شی شو؟ ومن شر دلته به دغه را د نون سره تړو، نفاثات. ګرانو زده کوونکو، ګرانو شاګردانو، انشاءالله چې درس ته متوجه یاستئ او یادوئ را سره. نو دغه را چې تشه ده، په تشه خوله ویل کېږي، شرن، دا د نون سره تړو، د نون سره، نون ساکن بل نون زور، فا ساکنه بله فا زور لري، سا زور، الف هیڅ حرکت نه لري او تا زیل لري. نو چې کېږي ومن شر النفاثات
شین را زبر شر شر ذکر ته وایم چې دا اصلا وروسته خپله را مشدده کسره لري نو دوه حالته ډک او تش نشته بلکې مکمل څه ده تشه ده څه رقم شر شر شین را زبر شر را نون زرن را نون زرن نون فا زبر نف فا الف زبر فا ثا الف زبر ثا تا زیر تی شر النفاثات شر النفاثات أصلي ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد في العقد في العقد دا څلورمه یاشت ګرانو زده کوونکو فاتحه لري زیر د لام سره یوځای کیږي عینچه لري پیخ قاف پیخ دال زیر څه رقم ده فا زیر یا اصلا هیڅ شی نه لري الف شی نه لري لام سکون دا دواړه حرفه بیخي نه ویل کیږي شه نفا ثات فل 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 في ال نويل كي في ال نا فل فل يا واو الف نويل كي فل عين شلري بيخ قاف شلري بيخ دال زير فحالت دي وقف كي قلقلة بيكي فلام زير فل عين بيش هو قاف بيش قو دال زير دي وقف في العقد فلام كسرة فل عين ضمعوا قاف ضمقوا دال كسرة دي وقفا في العقد أي في الحالة الوقف في العقد في العقد آخر کی چیگا قلقلكو ومن شر دلته ګورو ګرانو زده کوونکو دلته واو زور لري میم زیل لري نون سکون لري شین زور لري ری سکون ری زیر ومن شر واو زبر وا میم نون زیر من شين را زبر شر را زر ري را زر ري ومن شر حاسد دلته حا زور الف هیڅ شی نه لري سین زیر لري دال دو زیرونه حا زبر حاسين زير سيل دالو زير دين حاسد همزة شلري زير إذا ذال زور ألف إيشم لري إذا همزة زير إذا الزبر زا إذا حا ألف فتحة حا سين كسرة سي دال كسرتين دين حاسد همزة كسرة إذا الألف فتحة ذا إذا حسد إذا حسد نو ګرانو زده کوونکو منګه اوس ګورو چې حسد چې ده زور سین زور دال دو زیرونه دال دو زیرونه ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو په کتاب کې هم چې ده موږ په بخښنې اذا حسده یو زور لرو څه شی یو زور اذا حسد نو څه رقم شو حا زبر حا سین زبر سا دال زیر دی حسد دا دال زبر دا
اذا حسد اصل وی ومن شر حاسد اذا حسد. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د سورت الفلق 15 آیات وویل چې په دې 15 آیاتونو باندې زموږ او تاسو درس پوره شو. ګرانو زده کوونکو نو راځو موږ او تاسو د درس لومړني آیات نه تر آیات اخره پورې یو تکرار کوو. ګرانو زده کوونکو نو راسئ تکرار کوئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. آخر کې بس شی کوي ګرانو زده کوونکو قلقله. د قلقلې حروف سودي 15 قطبو جدن چې دا 3 قسمه قلقله ده. یو اکمله ده، بله کامله او بله ادنا ده. موږ او تاسو متوسطه او ادنا ده، متوسطه او ادنا ده چې مشدد وسی. حرف په حالت دی وقف کی الحق او کامل لکه فلق او همدارنگی متوسطه یدخلون یدخلون او ادنا په دی حروفو کې همیشه دا صفت شته همیشه. لیکن ادنا په دی چې موږ پغه کیفیت باندې سامع نه پیږي. موږ او تاسو پیږو چې باید ادا کې په مخرج کې یو حرکت ده، قاف طا با جیم دال یو حرکت ده. نو ګرانو زده کوونکو یو ځل زه وایم ما سره متوجه اوسئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ګرانو زده کوونکو دا زموږ ستاسو درس په آخره کې مو په خدای سپارم. ومن الله توفیق.